د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د روان 1404 لمریز کال د قوس میاشتې په 26مه نیټه د جامعه فتح العلوم کابل مدرسې د دستربندۍ په مراسمو کې ګډون وکړ. محترم ملا صاحب وویل مدارس د اسلامي ټولنو د دیني علم، جهاد، نبوي اخلاقو، روحي او فکري روزنې او اسلامي نهضت مقدس بنسټونه دي. علما کرام د وعظ او منبر ژبه نرمه کړي او خلکو ته د دیني مکلفیتونو ترڅنګ د اسلامي نظام او ملي ګټو د ساتنې روحیه هم ورکړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال زیاته کړه په افغانستان کې د مقدس جهاد د فرضیت اسلامي روایت په مدارسو کې ظهور وکړ، کلیو او ښارونو ته پراخ شو او په داسې عمل او تقابل بدل شو چې سترو کفري لښکرو ته یې ماتې ورکړه. محترم ملا صاحب د ټولنې د فکري اصلاح، د غیر اسلامي فرهنګونو د له منځه وړلو او د اسلامي روایتونو د ساتنې په برخه کې د مدارسو رول مهم وباله او ټینګار یې وکړ چې مدارس باید په هر ډول حالاتو کې خپل اصلي مسیر ثابت وساتي. محترم ملا صاحب له جامعه فتح العلوم کابل مدرسې څخه فارغ شوو حافظان او د هغوی کورنیو ته مبارکي وویله او له دوی څخه یې هیله وکړه چې په خپل علم عمل وکړي، نورو ته یې وښیي او له خلکو سره د نبوي اخلاقو په چوکاټ کې چلند وکړي. بیا به د ښکلا د لمر سپوږمۍ سره پیوند